از شبکه‌های اجتماعی تا آغوش مسئولان. این کودک شاگرد صنف اول و باشنده ولایت لوگر است. اخیراً به دلیل تواناییش در حساب سریع اعداد در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده است. اکنون مقامات امارت اسلامی او را به عنوان یک استعداد برجسته تقدیر می‌کنند. پدر این کودک از مسئولان درخواست دارد تا در ادامه تحصیل سمیع الله با او کمک کنند. زه اسلامي امارت ډېر زیات خوشاله یم چې موږ راوغوښتل موږ یې ځینې تشویق کړو دومره تر خوشاله یم چې زه ډېر خوشاله یم موږ ته ډېر کار ډېر عزت راکړی کوم اساس د امارت نه دا غواړو چې هلک باندې ښه تعلیم وکړي. وزارت معارف استعداد این کودک را تقدیر و برایش تحایف زیاد داده است. مسئولان وعده می‌دهند که برای سمیع الله و سایر کودکان با استعداد زمینه آموزش را فراهم خواهند کرد. آنها از سایر شاگردان هم می‌خواهند که برای خدمت به کشور خوب درس بخوانند. وزارت معارف د دې واړه ماشوم د پاره د یو غونډه جوړوي دا الهام مخترع کوي د موضوع ته اشاره کوي نتیجه دا راوځي چې معارف ژمن دی چې د وطن ځوان نسل ته د وطن کشر نسل ته ښه خدمت وکړي ځوان نسل تشویق کړي. د پوهنې وزارت ډیر زیات ویاړي په داسې استعدادونو باندې په داسې کدرونو باندې. د پوهنې وزارت ډیر خوښ ته په داسې استعدادونو لکه د سمیع الله جان دا یو بچی ده خو د پوهنې وزارت د په دغه استعداد دومره خوښ ته چې د دې استعداد د تجلیل لپاره او د دې استعداد د تبریک لپاره مستقله غونډه نیولې ده. وزارت معارف قصد دارد تا از ولایت‌های مختلف کشور 5 شاگرد با استعداد رتبه اول صنف‌های دهم را جمع‌آوری کند و برای 200 شاگرد با استعداد در پایتخت کشور آموزش ویژه‌ای برگزار کند.